د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست د نړۍ غوښتنې د منلو نه دي. په افغانستان کې د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وایي د نړۍ غوښتنې ورته د منلو نه دي، په داسې حال کې چې په نړیواله کچه د طالبانو حکومت پر نجونو او ښځو د کار او زده کړو بندیز له امله له ګډو انتقادونو سره مخ دی. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم یو ځل بیا ویلي چې دوی به هیڅکله د نړۍ غوښتنې ونه مني. هغه د کابل طبي پوهنتون څخه د زده کوونکو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د طالبانو حکومت به تل په افغانستان کې د اسلامي اصولو او افغاني دود او کلتور پر تطبیقولو ولاړ وي او ټینګار یې وکړ چې د نړۍ غوښتنې به په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي. د هغه د خبرو یو برخه د طالبان تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون پر ایکس پاڼه خپره کړې ده. هغه ویلي خپل فرمایشات غواړي په موږ تطبیق کړي، خو د چا فرمایشاتو ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو. څه چې د افغانستان د نظام، د دې مسلمانۍ طبقې، د دې مسلمان غیرتمند قوم د دین د عنعناتو او د عاداتو تقاضا ده، هغه به په افغانستان کې تطبیقیږي. له دې وړاندې د طالبان د حکومت یو شمېر نورو چارواکو هم ورته څرګندونې کړې دي، خو د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې بیا له طالبانو سره د تعامل چانس د نجونو او ښځو د حقونو په بیرته اعادې او د یوه داسې حکومت په جوړېدو تړلې بللي چې ټول افغانان پکې ځانونه وګوري. یو شمېر کارپوهان هم وایي چې د نړۍ د غوښتنو منل چې د افغان ولس غوښتنې هم دي د طالبان د حکومت د رسمیت پیژندلو په برخه کې ډېر اغیز لري. د نړیوالو اړیکو یو شیردل پاڅون ازادي راډیو ته وویل تر څو چې دوی نړیوالو سره تعامل ونه کړي، زه فکر نه کوم چې دوی په رسمیت ترلاسه کړي.